نو حضرت عیسی علیه السلام په ماشوموالي کې خبرې وکړلې زه به پیغمبر جوړېږم ما له به الله کتاب راکوي دا فیصلې الله مخکې کړې دي زه به د مور ډېر خدمت کوم پاک بیم زه به ظالم نیم او سپیره به نیم کوم ځای چې ګرځم ما سره به د الله برکتونه ګرځي د خلکو پوره یقین راغی د بیبي مریم د ولایت مې مخکې نه یقین راغلی په دې نور هم یقین راغی او لویه پرچار او پروپیګنډه جوړه شوه چې بیبي مریم له رب العالمین بچې ورکړی دي او بغیر د پلار نه ولا الله بچې ورکړی دي خلک به تماشو له راتلل او حضرت عیسی علیه السلام باندې الله تعالی خپل برکتونه شروع کړل دا پې ویارېده چې دې قوم دې اسرائیلو دوی خو حضرت زکریا علیه السلام په اونه کې را کړی دا هغه قوم چې حضرت یحیی علیه السلام دوی حلال کړی نو هسې نه د ما دا بچې رانه چې د مړ نو دا لاړه مصر د هغه ځای نه هجرت مصر ته لاړه هلته کې دا خپل بچې پالي چې دلته بیا نو څوک پېژني نه چاته څه پته لګي چې دا څوک دی او د چا زوی دی دا خپل بچی دی او لویوم دی خو الله تعالی په عیسی علیه السلام کې داسې معنی پیدا کړو چې دا ماشوم چې ورو خبرې شروع کړې نو د خلکو د لوبو نه به یې ځان ساته او خلکو ته به یې نصیحت چې چا به ګناه کوله وروره ګناه مه کوه ناشنا ناشنا خلک به ورته راغونډ دا ماشوم بچي ته ګوره او خلکو ته نصیحت ته ګوره او که چا به کفر او شرک کو د هغې به یې رد کوی الله نه ویرېږي الله له شریک مه جوړوئ په ماشوموالي کې دا نصیحتونه شروع کړل خلکو ته او داسې نښې نښانې پکې رب العالمین په ماشوموالي کې ښکاره کړی چې مور یو ځل لېږلی و چې ده څه کاروبار به زده کړي خامخا د مور په ذهن کې هم دی چې دا بچی مې دین هم زده کوي عبادت هم کوي خو چې څه زده کړي چې ځان له څه روزي او رزق خو هم ګټي که نه نو هغه زمانه کې دا صنعت هر چا به خپل بچي ته څه کار ښه لکه د ترخانۍ چل د لوارۍ چل د بل چل نو مور ولېږه دوبیانو له وی دا هغې دا جامې رنګ کوي د رنګ سازی چلته زده دې لاړه هغه دوبیانو سره خپل لمونځ او دس به هم کو خلکو ته نصیحت به هم کو هغې سره یې د جامو د رنګ سازی چل هم زده کړو هغه مشر دوبي یو ځل چېرته ته عیسی علیه السلام ګورې لاره کوټې د ماشوم ورته یې ویل داسې چل به وکړي دې له به شین رنګ ورکړي دې جامې له به سور رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي دې له به دا رنګ ورکړي هرې ټوکرې سره یو ټوکله وله وتړله رنګ سازان اوس هم داسې کوي چې هغه لاغه هغه استاد نه د ټولې جامې راواخېستې په یو بالټي کې واچولې یو چاټی او لګیا دی هغه ورسره دی لړی او دی کې استاد راغی وی څه چل دی وکړه وی دې چاټی کې مې چولي د خدای بنده دا دې څه وکړل دې خلکو له به څه جواب ورکړ دا خو دا ټول په یو رنګ کې چولي دي هغه یو شین رنګ جامه غواړي بل سور غواړي بل تور غواړي بل خړه غواړي دا دې څه وکړل ټول یو رنګ کړل دې خلکو له به د جامې تاوان د کم ځای نه راوړ دا دې څه کړي دي عیسی علیه السلام ورته استاد دا دې کښېنه بخله ته کښېنه تماشه کوه یو جوړه به یې چې راایستله او چا پورې به شنه کپړه غوټه او نه به شنه راوته هم د یو چاټی چې بلې ته به یې ګوتې کړی به سره راوته چې بلې ته به یې ګوتې کړی به توره راوته خو چې کومه رنګ ټوکړه به په کمې پورې تړلې وه د یو چاټی نه به هغه مختلف رنګونه والا راوته حیران شو ورته چې خدای پاکه دا ماشوم دی لږ ته ګوره د کمالاتو ته لکه ساحر جادوګر یې که څه چل دی وی نه ما د الله په ماشوموالي کې پیغمبري راکړې زه د الله رسول یم د الله پیغمبر یم جعلني نبیه د الله پیغمبر یم الله نبوت او پیغمبري راکړې ده څومره هغه حواریین دوبیان چې جامو رنګولو والا او جامو اینځلو والا دې ټولو اول نمبر په عیسی علیه السلام باندې ایمان ورې دا هغه پیغمبر دی چې د نور څومره پیغمبران چې تیر شوي 40 کالو کې الله نبوت ورکړی عیسی علیه السلام له الله مخکې پیغمبري ورکړی ټولو ورباندې ایمان راوړ په لاره به ته خلکو ته به یې نصیحت کوي یو قوم له ورغې ودرېد ستا څه معجزه هغه زمانه خو داسې د معجزو د زمانې څه معجزه لري څه نښه شته که نشته او څه نښه ده ووایه راته تاسو څه وایه ښه دا راته ووایه چې بېګا موږ څه خوړلي هغوی به هم تپوس داسې کوو چې تعجبه تپوس پرې کوو بېګا مې څه خوړلي وی تاسو بېګا ټیپر خوړلي چا ته به دا چا چې به څه خوړلي بېګا هم باټینګر خوړلي بېګا هم دا شی خوړلي و انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم راشه چې تاسو څه خوړلي دي او په کور کې م څه شی ذخیره کړی د هغې حال درته وایم ځه ما ته الله دا علم راکړی ماشوم به راغې مور ته به یې ژړل بار به یې ژړل بچې څه دي د بابا راله څه نه راکړي پلار به یې ویل څه شته دی نه نو زه وله ورکړه که نه هلکه 100 روپۍ وله ورکړه ماشوم دی بچې دې جاړي هېڅ هم نشته څه وله ورکړم وی نشته دی کره څه شی وی نه بچې دې خوا راشه ورشه هغه پلانکۍ المارۍ ته وخېږه بره لوښي کې دونه پیسې پرتې دي شب منډه کړه ماشوم به لاړ هغه ته پیسې به یې راوړ
ماشوم به ژړل پلار ته به یې خوراک راکړه مور ته به یې ژړل دی به ورغی ورکړه که نه خوراک به چېرې ولې ژړئ نه کوم دی نه ولې ورکړو مونږ کره خوراک کم دی دې خو راشئ بچي نشته تاسو کره خوراک نه ورشه هغه الماری کې تاخته به راوخی چې پکې سیوان پراته دي چا به دله راوړ لوی غم جوړ شو خلکو ورپسې جلوس ژړه جلسه جوړه کړه چې مونږ ته ټول ماشومان دی ولمسوله ماشومانو مونږ پیسې هم پټو خوراک هم ترې پټو سیزونه هم ترې پټو او ته ټول ماشومانو ته ښیې هر څه ورته ښیې چې کور کې هلته هغه شی پروت دی هلته پیسې پرتې دي چا بیا ورځئ عیسی علیه السلام به وي نو خو تاسو دروغ وایئ تاسو وایئ مونږ کره خوراک نشته خو چې کوم ځای به خلکو ته د رب العالمین د قدرت او د الله تعالی دلایل او د دین نصیحت کو او خلکو به معجزې ښودلې او معجزه به یې ورته ښکاره کوله ګورې سره د دې خلک دا لوی طبیب تېر شوی دی دا غټ غټ طبیبان تېر شوي دي په هغه زمانه کې دا د طب زمانه وه د دقیانوس او فیثاغورس او ارسطو او دا ډول دغه زمانه کې تېر شوي لوی لوی د زمانې دا لوی لوی حکیمان چې دا نومونه اوس یادېږي دغه دور د دغې خلکو نو د طب یو لکه اوس چې څنګه د ساینس او د ډاکټرۍ یو دور دی او خلک یو ساینسي دور دی په دنیا باندې په هغه زمانه کې د طب او د ډاکټرۍ او د حکمت یو دور عیسی علیه السلام د چې به څوک رالل مریض به ښه وایه که نه ستا څه معجزه ده نو ده به وایي چې کوم انسان په سترګو ړوند دي ړوند ابرئ الاکمه والابرص وباذن الله په سترګو ړوند اکمه په عربۍ کې هغه ړوند ته وایي چې د مور نه پیدایشي ړوند دي او چې کوم سړی وروسته ړوند شي د هغه بیا هم څه ناسه څوک علاج وکړي خدای پاک یې جوړ کړي خو چې دا د مور نه پیدایشي ړوند دي د علاج بیا ګران اکمه ورته وایي په عربۍ کې ابه راشه ړوند دی خو راشه لاس دې پراخ کړ او د الله په حکم باندې به سترګې جوړې شو نظر به لګېږي راشه که نه اوس د دنیا یو ارسطاطالیس او د دنیا یو لوی حکیم دی راشي وی راشه ما سره په طب کې مقابله وکړي ځکه نه د دنیا یو ډاکټر دی راشي یو طبیب دی راشي او ړوند دې جوړ کړي زه جوړولی شم خو ورسره به دا ټکې وی چې باذن الله دا زما کمال نه دی ګورې دا د الله په حکم معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه دا یاد وسات دا پیغمبر نه الله معجزه ښکاره کوي په اختیار د معجزې د رب العالمین سره که د الله خوښی نو د پیغمبر د لاس نه داسې کار وکړي چې هغه په دنیا کې بل څوک نشي کولی معجزه ورته وکړي او که د الله نه خوښه نه کېږي یو سړی رابغې برګي مرض والا هغه زمانه کې د برګي مرض علاج چا سره نو دله به راغي په ما خو دا برګي مرض دی لاس به یې پراخ کړ پروردګار به پاسا دغه جوړ خټه به یې راواخېسته د خټې نه به یې مرغۍ جوړه کړه د مرغۍ شکل خلکو ټولو به ورته کتل وی دا ګوره دی نه مې چنچڼه جوړه کړله هغې له به یې پوکې ورک هغه به والوته پوره مرغۍ به ترې جوړه شوه نه هغه به والوته علما لیکي چې د خلکو ته نظر نه واخوا شو نو بیا به راپرېوته خو خلکو خو به ولیده چې دا مرغۍ ده که نه لیکن سره د هغې دا دومره غټې غټې معجزې چې لون به جوړ شو برګې به جوړ شو او مرغۍ به د خټې نه جوړه کړه هغه به الوته او سره د هغې نه به یې وي هذا سحر عظیم وایي دا لوی جادو دی جادو څوک به مسلمانان هم شو چا به ایمان هم راوړو دا خپل ملګري به ورسره روان وو چا چې په عیسی علیه السلام ایمان راوړه دا به ورسره په لاره روان وو یو کلي ته ځه نصیحت کوه بل کلي ته ځه نصیحت کوه بل کلي ته ځه نصیحت کوه یو کلي ته ورغوي موږ به هله ستا ومنو چې دې مقبره باندې ته تېرېږې دا یو قبر دی دا مړې راته راجم دی رب العالمین ته یې رجوع کړه چې الله دا خلقو داسې معجزه غواړي وی دا به هم وکړو خو عادت یې واله چې دا به ایمان راوړي که به نه ونه وی ښځه بلکل زه به دا هم وکړم د الله په حکم ایمان به راوړی که به راونه وی که دا دې وکړه موږ ټول مسلمانېږو هغه مړي سر ته ودرېد وی قم باذن الله د الله په حکم پاس قبر اوښلېد او یو سړی ته راووت چې سړی ته راووت علما لیکي دا نیم ویښتې سپین او نیم ویښتې ټول عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عزیر یم عزیر علیه السلام د الله پیغمبر څو کاله مخکې ته مړ شوی وی ګوره دونه موده مخکې دا عزیر علیه السلام مړ شوی دی عیسی علیه السلام دې تپوس کوي وی ته څوک یې وی زه عیسی ابن مریم د الله پیغمبر د الله په حکم مې درته اواز وکړو ته راپاڅېدې روح درکې راغی وی دا تپوس ته نه کومه چې دا ویښته دی ولې نیم سپین دی او نیم تور دی وی تا چې کله اواز وکړو چې قم باذن الله وی په ما هیبت راغی چې قیامت دی حالانکې ګورې عزیر علیه السلام د خدای پیغمبر تېر شوی دی برگزیده پیغمبر نو ما باندې هیبت راغی چې دا جوړ د قیامت ورځ ده او بس اوس حساب کتاب ته روانېږو وی دا د قیامت د ورځې د هغه هیبت د وجې نه مې دا نیم ویښته سپین
په لاره روانو یو بل انسان په قبر تېرېده وایي که دا راته راجم دی کم ایمان به راوړی وی او هغه ته ودرېد وی قوم باذن الله او چې پاڅېده تپوس یې ترې وکړ وی ته څوک یې وی د سام ابن نوح یم د نوح علیه السلام زوی سام څو زره کاله مخکې مړ شوی څو زره کاله مخکې وی ای عیسی راته لرې زیاتې وکړه وی ولې وی جمدې دې کړمه اوس په دنیا کې جمدې مه که نه بیا به مرم وی نه بیا به مرئ وی زیاتې دې راته راوکړه وی دا څنګه وی زه چې مړ شوی یم زما زرګونه کاله وکړي چې زه مړ یم او قبر کې پروت یم خو د زنکدن تریخوالی مې په دا خوله کې اوسه پورې پروت دی نو اوس به بیا ما باندې زنکدن راځي نو زه به بیا مرم د نوح علیه السلام زوی سام کومه زمانه کې څو زره لکه کاله مې مخکې مړ الله ته پته چې څومره کلونه تېر شوي وی به الله ته سوال وکړم چې تا باندې بیا زنکدن تکلیف نه راغی وی به دا مهرباني راته راوړه د الله نه سوال وکړو یا الله ته خو دې ساه واخله خو د زنکدن تکلیف دې یو ځل پرې تېر کړي دوباره پرې مه تېروه په لاره بل ځای روان دی یو بوډی د ژاړي جنازه روانه ده چغې وایي چغې وایي عیسی علیه السلام پرې رحم راغی دا بوډی ولې چغې وایي وایي دا د دې بوډی یو زوی دی او پسې جاړي مړ شوی دی وایي کېره دا جنازه وایي بوډی دی خوا راشه وایي ولې جاړئ وایي بس په دې جاړم چې دا یو زوی مې و نیازبین پلار یې نشته یتیم و او دی مړ شو وایي ښه که زه الله نه سوال وکړم او دا بچی د الله را جمدي کړي ما به د الله رسول ومنې وي او خلکو ته یې مخ کړئ وایي که داسې وکړم تاسو ټول به ما د الله رسول ومنئ وي بلکل دا راسره وعده ده د کټ سر ته ودرېد وایي قوم باذن الله هغه هلک نیغ په کټ کې کېناست جمدی خو دا ټکې به یې ورسره وي چې ګورې قوم باذن الله د الله په حکم پاک دا څه فرضي قصې نه دي قرآن حکیم کې الله فرمایي واحیي الموتی باذن الله زه به د الله په حکم مړي جمدي کوم میت نه دی موتی دی مړي به جمدي کوم د الله په حکم په یو بل علاقه تېرېده هلته چا بادشاه ته الوی چې ولک دلته راغلی دی خلکو له دعوت ورکوي او ډېر خلک یې ملګري هم شو بلا خلک مسلمانان شو وی دا څوک دی وي دا د الله پیغمبر دعوی کړه چې د الله پیغمبر او ناشنا موجودي دي ورسره بادشاه سلام دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي مړي جمدي کوي د دې بادشاه یو زوی و امر شوی وی راولی عیسی علیه السلام یې ورته بوځي وی ته د الله رسول یې وی ستا دا معجزه م ته ړانده جوړی وی د الله په حکم برګیان جوړی وی د الله په حکم مړي جمدي کوي وی د الله په حکم وی ښه نو زه زما دا ټول رعیت مسلمانېږي پته ایمان راوړي دا ټول وطن زما خو په دې شرط چې زما یو زوی مړ دی او د هغه قبر له به ځم هله راجمدی وی دا ټیک وی دروغ خو به نه وی نه زه چې بویې ته د قبر سر ته یې ودر هلته ودرېد وی قوم باذن الله د الله په حکم پاس هغه زوی نیغ پاسېد چې څنګه پاسېده د الله په هر شي کې حکمت بادشاه خلک راغونډ کړل وی زه مسلمانېږم او تاسو به مسلمانېږئ وګورئ دا د الله رښتونی پیغمبر او دی معجزه ده چې زما زوی را جمدی بس خلکو انقلاب جوړ کړ دا بادشاه ډېر ظالم وي موږ ستا نه تنګ وو چې دا زوی دې مړ شو پلار دې موږ سره ظلمونه کول نیکه دې ظلمونه کول چې زوی دې مړ شو موږ در باندې خوشحاله وو چې دا بس ته به مړ چې دنه به خلاص شو نو بیا دې لا زوی را جمدی شو بس قوم یو زنده باد او یو انقلاب جوړ عیسی علیه السلام ته مور نیکبخته دی دینه دان وباسه دلته راته بل غم جوړ نه شي لویه ډله جوړه شوه څه د عیسی علیه السلام ملګري وو څه د بادشاه خلاف شو څه د بادشاه ملګري وو لویه هنګامه جوړه شوه دغه ځای نه عیسی علیه السلام سفر کو تاریخ لیکي زما وروڼو چې سره د دې دومره لویو لویو معجزاتو چې خلکو ته به یې ښکاره کولې بیا هم په یو وطن کې د خپې ځای نه و د غریب یو ځای نه به بل وطن ته هجرت کو د بل ځای نه بل وطن ته هجرت کو دا بني اسرائیل دي ظالمان دومره قوي قوي معجزې داسې معجزې به دې ظالمانو ته ښکاره کېدلې خو چې معمولي به یې پکې د دنیا تاوان یا د مشرۍ تاوان به یې پکې نو بیا به یې دې ته نه کتل چې دا د خدای پیغمبر دی او دا معجزې ښکاره کېږي بیا به یې رانیوه سر به یې پرې کوو دا دومره ظالمان دي دا یهودیان نن نه ګورئ دنیا کې څومره په مسلمانانو نښتي دي دا چې په عراق نن څومره قتل و قتال کوي تاسو په اخبارونو کې اورئ چې په عراق کې د ډېرو پیغمبرانو قبرونه دي او د هغې پیغمبرانو په مزاراتو باندې هم ګولۍ ورېږي خو دا خو د یهودیانو سازش دی د صحابو قبرونه څه کې بلا په سوونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان ته ټول د هغې فیصلې لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روانو یو ملګري ورسره په سفر باندې ورسره 3 ډوډۍ دي نو یو ځای کې کېناستل نو یوه روټۍ دو خوړله
ډېره تر معجزې ښې د الله د قدرت تا نښې یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېیمه روټۍ سنبال که او زه اودس ماتوم اودس کوم بیا راځم بس دوه ډوډۍ وي یو ته وخوړه یو ما وخوړه یا د خدای بنده درېیمه ډوډۍ دې څه کړه نه نشته جسم منځ یې لاړل یو اوسۍ روانه ورسره دوه بچي دي حضرت عیسی علیه السلام هغې یو بچي ته یې اواز وکړ راله هغه بچی چې راغې په چاړه یې لاله کړل اور یې بل کړ وتی یې کړل دې ملګري ته وایي وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ما دې دا معجزه را کړه چې رښتیا وایه هغه درېیمه ډوډۍ دې څه کړه وایي زه څه خبر هغه خوړلې وه یار والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو ایسه مخکې منځ یې لاړل یو نیر به یې ده لوی دریاب کښتۍ نشته د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې به پورې وتل وی په هغه ذات دې ستا قسم وي چې ما او تا له طاقت راکړ نو چې څه منځ یې لاړل نو خاوره یې را یوځای کړله کاڼي را یوځای کړل او دم یې پې واچو د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې نو درې ځایه یې کړل وی دا یو ستا شو دا یو زما شو او دا درېیمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده وی اما خوړلې ده او ښه مال راله وی اما خوړلې ده وی ښه بال وی دا ټول زر او دا لال او دا هر څه ستا او بس تا سره زما پاتې لاړم دره عیسی علیه السلام ته روان شو تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې ووې په هغې دې رښتیا نه وي خو چې مال به درته کېښود نو حال دې ووې نو هغه زه د ده نه جدا شو نو غله پرې راغلل په دغه سوي چې غله پرې راغلل هغې سره ستوري مورې هغه زمانې چې څه سامان ودرېږه څه کې چې سامان یې وله ولټوی کې بلا زر هغې وي وجمې درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل وي څه به یو بل ته وایي چې لکه هسې بلا پیسې را سره وشوې دا خو چې اوس بازار ته وځو خو بلا دولت دی ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي نو چې روټۍ را واخېسته نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی او هغه دوه حصې د هغوی دي یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې ورته زهر واچوه زه به یم چې ما خو دلته وخوړه زه مړ شوم تاسو یې وخورئ هغوی به ده وخوري دواړه به مړه شي نو ټول مال به ماته پاتې شي هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېیم پلار به رانه کوم ولې حصه وړي چې راشي دا یو به مړ کړو په میان به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل ملګري او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړې هغې کې خو هغه زهره چولي دي خو ته خبر نو خو چې څه یې وخوړل دا دواړه هم د خپې وغځولې مړه شو د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي قبر له چا ځان سره یوړو یو تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي تیزي بل ته پاتې کېږي څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی نه سره سپین غمی لال مرجان یاقوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې دا ټول همدقسې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي پردي مالونه ساتو د هغې څوکۍ نبي علیه السلام فرمایي هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او زړه دې کړه هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دې کړه او چې کوم مال تا وانغوسته او تا ونه خوړه اګورستا نه دي مسلمانه د بل چا یې درنه پاتې داسې نه که نه عیسی علیه السلام چې کوم خاص ملګري وو هغې ته به حواریین وي داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي نو پاکې او سپینې جامې اغوندي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر ثیابکم البیض ستاسو بهترې جامې سپینې وي او بیا فرمایي چې کفنو فیها موتاکم مړي چې ښخوی نو په سپینه جامه کې په سپین څادر کې ښخ کړئ نو هغې به سپینې جامې اغوستلې ځکه ورته حواریین مسلمانانو ځکه ورته حواریین وو بعضې علما وایي چې نه دوی به جامې سپینولې دوبیانو او ما تاسو ته تېره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه نو د هغه معجزې د وجې نه دوی بیا په عیسی علیه السلام دوی ایمان نه وروړو مسلمانان شو وو ذاتي جامې پاکوونکي او جامې سپینوونکي دوبیان او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې نو دی خاص ملګري څوک وایي دوی به کبان پاکول خرڅول به او دوی یو ځل دریاب کې جالونه اچول حضرت عیسی علیه السلام ته د پاسه راغی وی څه کوئ وی مونږ کبان نیسو دې دریاب ته وغورځوی که هغې ورته داسې وکتل
چې ته نابلده د کبانو د نیوو خو خپل خپل ځای نه دې اوبو کې کبان نشته راځه مونږ د کبانو خپل ځای نه دي خپل ګودرونه دي هغې کې کبان نیسو تاسو وغورځوئ همدلته کبان شته بهر کې دې ورسره کلک کړه ملګري وې اوبه غورځوو جالونه د هلک مشهور هلک د عیسی علیه السلام خو خلکو پېژنده ډېرې معجزې ترې ښکاره شوې وې نو دې حواریینو د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزې لیدې وې هغوی ته پته وه چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی ایمان یې پرې راوړی او کوم ځای ته چې به عیسی علیه السلام ګرځېده دوی به ورسره د عیسی علیه السلام پیغمبري داسې وه چې ځای په ځای به علاقه په علاقه ګرځېده یو ځای کې خاص اقامت نو یو کلي کې دعوت هغې نه بل کلي ته ده هغې نه بل کلي ته ده ځای په ځای د هر چا کور لا د هر چا بیټک لا او د هر چا حجرې لا چې کوم ځای به غونډه وه دی به ورته او دعوت د دین د الله به یې ورکوه وی چې ځان سره به یو کنډول ګرځو یو جام یو کونټی او یو ګومنز دا درې څیزونه حضرت عیسی علیه السلام سره وو د جامو نه علاوه نور ځان سره هېڅ هم نه ګرځو هر څیز دی ځان ساته په دنیا کې د مسافر دغه خپل ژوند دی او نبی علیه السلام هم فرمایي چې د دنیا مثال د یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځوي نه په لاره چې یو سړی تېرېږي هېڅ ټکانې نه معلومه ولید چې هغه د لښتي نه په لپ او بل اخېستی او څښلی اوهو ما خو جام ځان سره ګرځو چې دا پکې اوبه څکم د جام نه بغیر خو اوبه څکلی کېږي هغه یې وغورځو او ګومنز دې لپاره چې دا خپل ویښته پرې ګومنز کړي په لاره تېرېدي یو بل کس و هغه په مخ لپه واچوله مخ سر یې ووینځل نو بیا یې په دې ګوتو باندې دا خپله ږیره واروله ګوته کې دا ګوتې دې ږیره کې ورکولې او هغه یې وارول وایي ما خو ویږه بغیر د ګومنز نه ویښته نه واریږي دا خو د ګومنز نه بغیر هم د سر او د ویښتو واورېدل کېږي ګومنز یې ورپسې وغورځول دغه امسا او ضروري جامې به ورسره وې او کوڅه په کوڅه و ځای په ځای به ګرځېده او خلکو ته به یې دعوت ورکو حواریین یې ملګري خلکو کې ډېر زیات مشهور شوی انتهایي زیات ځکه چې یو انسان د الله په حکم مړی جم دی کوي نو هر چا به ترې د معجزو مطالبه کوله نو یو ځل د حواریینو د خپلو ملګرو ته یو ځای کې مطالبه وکړه ای عیسی اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ينزل علينا مائدة من السماء وی الله تعالی داسې به وکړي ای عیسی الله به داسې وکړي چې د اسمان نه تیار خوراک مونږ له رانازل کړي لګیا یو که نه تا سره خدمت کوو خلکو ته دعوت ورکوو الله ته خلک بلو چې د دې پخلي نه او د دې ګټې وټې نه او د دې دوبیتوب نه او د نورو قصو پېتو نه خلاص کړو تیار خوراک راځي دی ورته څه وایي دی ورته وایي چې نه مونږ یو مقصد دی په دې زمونږ پکې دا مقصد دی چې دا به تیار خوراک راځي یو درستخان یو خوانچه به راشي او زمونږ دپاره به هم خوشحالي وي او د رب العالمین دپاره به هم یو نښه وی یا الله یا قدرت یو نښه وی او دا کله کوم غواړي د دې یو ارمان به هم پوره شي نو ممکن ده چې ډېر خلک نور هم مسلمانان شي دا معجزه وویني ډېر خلک به مسلمانان شي حضرت عیسی علیه السلام یې مجبوره شکل یې د عاجزۍ جوړ کړ جامې یې د عاجزۍ جوړې کړه رب العالمین ته یې لاس ونیوه اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك یا الله تعالی سوال کوم اللهم ربنا ګوره خلک وایي عیسایان وایي دی خدای دی څوک وایي د الله زوی دی دروغ ټول دروغ وایي سبحانك هذا بهتان عظیم هغه الله ته سوال کوي اللهم یا الله ربنا ای زمونږ پروردګاره الله ته سوال وکړه حواري دوی شاته ودرېږې زما په دعا امین ووایه انزل علينا مائدة من السماء د اسمان نه یو خوانچه راته رانازله کړي د اسمان نه ځکه چې د ځمکې دا رزق چې مونږ کړو دا هم د الله دی که نه چې دا ته به کومه خوانچه پرلت راته وکړې ورته کښېنې نو دا خو که الله پیدا نه کړي نو مونږ یې پیدا کولی شو په خپل تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا والله زمونږ د خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې او د رستنو خلکو دپاره هم د خوشحالۍ ذریعې وآیة منک والله ستا یو قدرت یو معجزه شي خلک یې وویني
او خلک په ایمان وروړي معجزه شي. دی الله ته یو سوال وکړ چې سوال یې وکړ عیسی علیه السلام د خپل قوم ته ویلي ګورې یو خبره کوم معجزه به راځي خو که د دې معجزې سره هم د الله د قدرت نه انکار وکړ الله ذوالجلال په خپله فرمایلي قرآن حکیم کې الله فرمایلي وایي چې دا به نازلوم خو که د دې سره هم دوی انکار وکړ لأعذبنهم عذابا لا أعذبه احدا من العالمین داسې سزا به ورکړم چې مخلوق د خدای له به مې په ځمکه داسې سزا چېرته نه وي چې رب العالمین په حضور کې دعا وکړله وایي چې یو سپینه وریځ راغله هغه سپینه وریځ ورو راښکته کېدل او دا ټول حواریین او د عیسی علیه السلام ملګري او چې څومره مسلمانان وو داسې تماشګیر راغله ټول ورته اوس ولاړ دي په تماشا دقه سپینه مزېداره خشته وریځ راغلې یو غونډه وغه راکوزېږي راښکته کېږي راښکته کېږي راښکته کېږي ځمکې ته راورسېده یو پولاو میدان کې وریځ راغله خلک خو ډېرې سپینه وریځې دي بل شی نه دي هغه وریځ کې دننه الله یو درستخان راکوزي چې ځمکې ته هغه وریځ راغله وریځ ختمه شوه نو درستخان راښکاره شو لوی درستخان او په هغې درستخان د پاسه خوراکونه پراته دي او بیا پې د پاسه یو بل درستخان پروت دی لکه څوک میلمه له په خوانچه کې څه شی راوړي د پاسه پې یو بل درستخان پروت دی چې خوراک پې پټ حضرت عیسی علیه السلام فورا الله ته په سجده پرېوت د رب العالمین شکریه ده الله د اسمان نه درته خوانچه راسیزه کړه خو ګورې شرط پکې دی چې مالدار به دا نه خوري غریبانان به او خصوصا هغه خلک چې هغه بیماران دي رنځوران دي هغه خلک به مخکې کوي ړومبې به یې هغوی خوري دا روغ به یې خو مالدار به یې نه خوري صرف غریب به یې خوري دې شرط مخکې دی مالدارو سره یې مالدار ورته ویلي چې نه زموږ خو هر څه پوره دي دا معجزه راښکاره کړه چې دا غریبانان یې وخوري زموږ دا نوکران او دا چاکران یې وخوري دا بېره دی دا شرط یې ورسره مخکې تړلی وی راځئ دا ټول غریب یې ورته یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی ورته یو ځای کړل دوی خو خلک خوشحاله وو وی خورئ وی نه د الله رسوله لومبې به پې شورو ته کوي وی په مې مه خورئ وی نه لومبې شورو به پې ته کوي درستخان نه هغه سر نه دی که هغه کپړه او داسې خوشبويي دا میانځ کې پروت دی او ګیر چاپېره چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارۍ او خوراکونو د هغې ډونګې یعنې د هغې لوښي د هغې کټوۍ پرتې وي قسم هغه زمانه کې چې کم قسم ترکاري وي هغه ترکاري د هغې ځای په ځای کټوۍ لګېدلې دي د هغې ډونګې د هغې لوښي پراته دي او ورسره میوې هغه زمانه کې بې موسمه میوې چې څومره وې هغه میوې ته ګیر چاپېره پرتې دي تر دې حده پورې زمونږ کتابونه لیکي چې سرکه اچارونه خواږه یعنې کوم نعمت چې د رب العالمین و د هغه ټولو نعمتونو نه دسترخوان ډک او میانځ کې رویت شوې مزېداره علاقه پروت لګیا دي خوراک شروع شو خلکو ته خوراک وکړو د الله دسترخوان الله اکبر زمونږ د انسان دسترخوان او بیا د رب العالمین د سخي ذات دسترخوان او چې د پیغمبر موجود دی او د پیغمبر په دعا راغلي نو دې کې که زه ډېر هم تقریر وکړم چې دا شی وپکې دا شی وپکې دا نو دا زه نه شم پوره نه په دې خوراک کې دا شته چې چا له به تکلیف ورکړي بلکې کوم بیمار چې لوړی خوري جوړېږي دا پکې بیل برکت څومره مریضان چې راځي او خوراک ترې خوري جوړېږي د ډاکټر او د طبیبانو نه خلک خلاص شي بعضې علما وي روزانه به دا خوانچه راتله او بعضې علما وي نه یو د اتوار په ورځ به راتله خلک به ورته ناست وو خو دا بعضې علما چې څوک وي د اتوار په ورځ به راتله چې دغې خلکو به دغه اتوار د دې نه ډوډۍ وخوړه تر بل اتوار پورې به معلوم ډوډۍ ته به ضرورت نه معلوم او څوک وي نه چې روزانه به راتله دوی به ورته ناست وو دقه سپینه وریځ به راله او د هغې په منځ کې به خوانچه راښکاره شوه او د عیسی علیه السلام به ترې هغه د پاسه کپړه لرې کړه او لاندې به پکې هغه ویښ شوي کب او ګیر چاپېره قسم قسم میوې به وي او د دنیا بیماران او مریضان به راتلل خوراک به یې کو جوړېدل به هغوی خو دا وي چې زمونږ دا نوکران او چاکران دي دا کار به مونږ له کوي او ډوډۍ به د عیسی علیه السلام خوري ډوډۍ به د خدای د عیسی علیه السلام به وخوري او کار به مونږ له کوي هغوی چې تیار او مونږ ته هغوی د خانانو کار کوو لیونیانو چې بې کارونه کوو لاړل کورونو کې ډډې ووایه یاره که زمونږ کار بل کار کوو ډوډۍ له خلک کارونه کوي ډوډۍ مونږ ته د جنت خو تیاره میلاوېږي په تاسو څه چې د څښا ټوکړه ټوکړه به ته راکې تیارې میوې او صاحب د خان نه د هغوی خوراک مزېدار شو ولې د جنت خوراک دی او قسم قسم میوې دي او چې دا میوې دي ورته کېښودې او د جنت خوراک دی او پکې بیمارتیا هم نشته او
روغ صحت پکې شته نه چا کار دی چې پردي خدمتونه ډوډۍ لپاره کوي. هغې وایي دا څه په مصیبت اوري دا زمونږ چې کوم نوکران وو کوم زمیندار وو کوم کار به راله کوو دا کارونه به راله څوک کوي. ها اخوا حکیمانو ډاکټرانو غوبل جوړ کړه هغوی بوک هړتال کړو چې زمونږ قصه ختمه کړو خرابه. ولې د دې ګټه خو په دې کې چې څومره خلک ناجوړ ارسطو ارسطاطالي تاسو ارسطو نوم به اورېدلي په طب کې دغه زمانه او دغه دور دی. هغې وی اوهو دا عیسی علیه السلام زموږ رزق کې ګوتې ووهلې دا دې څوک کړل موږ له اوس څوک راځي نه ټول خلک ستا په ډوډۍ جوړېږي نه موږ خو دوکانونه دغه تش په بورسو ناست یو موږ له څوک چېرته راځي هغې ځان له غم جوړ کړو او لویه پراپیګنډه جوړه کړه هذا سحر مبین دا خو جادو دی دوکه دا سحر دی دا څه کوې ته تیارې به بلد سې سبا به دا رزق دی بیا به هم کار ته ډډې نه لګي څه کوې خلک یې راوچت کړل صاحب لویه هنګامه جوړه شوه عیسی علیه السلام پس لوی نفرت بادشاه هم راوچت شو د بادشاه وزیران او دا خلک لوی غوبل یې جوړ کړی یاره دا هلک خو مصیبت یې مونږ ته جوړ کړی دی کله ماشومانو ته وایي کور کې هغه ګوټ کې خوراک پروت دی وشه راواخله ټول ماشومان راته په دې لمسئ کله دا شی کوي کله هغه شی کوي دا څنګه مسله جوړه شوله بس عیسی علیه السلام پې پوه شو بیا دومره ظالمان دا د یهودو وایي ښه دا ټوله خبره مې همدې دپاره شروع کړې ده لویه پراپیګنډه جوړه کړه بادشاه ته وایي دا عیسی علیه السلام موجود پکار دنه دا وطن خلاصول پکار دا خو به سبا بادشاه سلامت دا فوج کې هم څوک نوکري نه کوي ستا پولیس کې به هم څوک نوکري نه کوي دا خدمت به هم څوک نه کوي ځکه تیاره ډوډۍ ورته میلاوي سبا به له دا پیغمبر دې د جامې بندوبست هم وکړي دا هر څه به راته نظام ټول مخلوط شي دا به څه کوي چې کومو خلکو په هغه ځای د عیسی علیه السلام مقابله شروع کړه الله ویلي که نه لأعذبهم عذابا ګرځېدل د تور سرمن د سور د خنزیر ګوره خنزیر په دې ټولو حیواناتو کې ډېر ګنده او پلیت حیوان ځکه خو الله حرام کړی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کړي او انسان ته پاسي خنزیر راشي مکه ګندګي خوراک یې ګندګي ده ځکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار کوم قوم چې مسخ شوي دی او شکل یې بدل شوی دی اوو ورځو کې د هغه مردار شوي لویه پراپیګنډه جوړه شوه چې یاره بس دا عیسی علیه السلام بادشاه ته خلکو رجوع کړه چې ده نه مونږ خلاص کړه دی ووجه مړی کړه دې نه مخکې حضرت زکریا علیه السلام غریب په ونه کې را کړی حضرت یحیی علیه السلام یې په چاړه لال کړی دی بس ټولو پیغمبران یې شهیدان کړي دي د یهودیانو بس بادشاه اعلان وکړ کوم ځای کې چې حضرت عیسی علیه السلام وي راویني بس د دې علاج دار چې دی به وږي پرېږدو یې نه دا یهودیان دا ډېر انتهایي سازشیان کې فرمایي وایي چې هغه پیغمبر ولا راغی چې دوی وپېژنل چې دا الله رښتونی پیغمبر دی بیا پرې پاسه کفر نبي علیه السلام یې پېژنده ورته پته وه د هغې په کتابونو کې باقاعده د نبي علیه السلام اوصاف موجود پراته وو چې د آخر زمانې پیغمبر به خلکو ته به یې وی ګوره د آخر زمانې پیغمبر به یو دا به شکل یو داسې کار به کوي او داسې اوصاف به وي او مونږ به د هغه مرسته کوو لکه اوس چې مونږ د مهدي او یا د عیسی علیه السلام خبرې کوو دا شو ځکه دوی ورته د پیغمبر علیه السلام هغه اوصاف بیان کړي چې نبي علیه السلام راغی هغوی وپېژند چې دا خو واقعي رښتونی پیغمبر دا خو هماغه دی چې یهودو مونږ ته د هغه صفتونه بیانول دی خو هماغه کار کوي چې مونږ ته به یهودو سره نو د مدینې خلکو چې د یهودو نه کوم صفت اورېدلی و صفت په بنیاد هغوی په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او یهود په کافر پاتې شي عبدالله ابن سلام لوی یهودي و غټ د یهودیانو مشر و راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ورته ودرېده یو څو تپوسونه یې ترې وکړل دې تپوسونه یې ترې وکړل لاس یې ورکړو د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام ډېر آخر زمانې ده دعوه کوي د پیغمبرۍ څو خبرې ورسره وکړو نبي علیه السلام ورغی تپوس ته کوي مخکې خو هغه ایمان راوړی ځان یې پټ کړ وی عبدالله ابن سلام تاسو کې څوک شته وی څنګه سړی دی وی خیرونه مونږ ټولو کې غوره سړی دی بهترین وی نسب یې څنګه دی ابنو خیرنا زمونږ په بهترین نسب والا ته بهترین پلار نیکه په نسب ډېر اعلی او ډېر بهترین او ډېر ښه سړی وی که د عبدالله ابن سلام مسلمان شي تاسو به ایمان راوړئ وی خدای هغه د ایمان نه وساتي هغې سوالونو جوابونه هم ورکړي وی تاسو چې څه وایي ما وپېژند او ته رښتونی پیغمبر یې او زما در باندې ایمان دی اوس وی یهود داسې قوم دی چې بهتانونه تړي یو دلته چا تپوس وکړي قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یهودیان د نبي علیه السلام داسې پېژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی چې سړی څنګه پېژني چې دا زما دی وی دا رښتیا دي عبدالله ابن سلام ورته څه وایي وی بلکل وی په خپلو بچو کې هم شک شته او په ده کې هم شک نشته
د خپلو بچو نه ښه پېژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر نیچینې پاڼې بلې اوچت کړو نبي علیه السلام ته دعوت وکړه آی پرې راغورځوه الله ته بچ دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړوي د عیسایان قمقل تاریخ هم لیک تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د دې اخباري رسایلو دې به درته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل د یهودو کې او بیا راجم دی شوی دی هغې خو یې مونږ وژلې دي عیسایانو بیا راجم دی شوی او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نه د مسلمان خلاف سازشونو بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت دا بیا څه پرې خور کړو دا لاسونه به یې وله په هغه لرګي خواره کړل نو په دې لاسونه به یې وله میخونه ووهل په دې لاسونه په دې تینه به یې وله میخونه ووهل غټ غټ میخونه دا خپې به یې وله دواړه یو ځای کړې په هغې به یې وله پاسه میخ ووهل دې به اوېزاندو په دا سولی کې دې ته به یې سولی وې صلیب په هغې کې به اوېزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ترې خوړلې او په هغې کې به دې څه چې محاصره یې کړه معلومات یې وکړل وي دې کوټه کې ناست یو مخبر ورغی ویې زه ورځم دې ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته اوچت چت سورې شو قرآن حکیم کې الله وجلې ما دا انته اسمان ته پورته کړی هغه اسمان ته پورته کړو چې هغه کوم سیړي کوټې ته ور ننوت دوی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې زه په کومه کوټه ور ننوځم ما پسې راځې دې کوټه کې دی یې ور ننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مری نه پورته شکل لاندې نه مری نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام کې دي ولله کلکې هغه راونیو هغه ویل زه نه یم څه کوې دې نه مخکې شه مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویه ته د چغې والد ما بوځې زه تا ته ملګري نه یم تا به مخکې شه زه زمونږ ملګري له کم ځای نه فکر یې د عیسی علیه السلام بویه ته سولی ته یې ور وخېږي چې ور ویښېږي او مغه چل یې ورسره وکړ مړی کړ سوله به ونې په سولی کړی دا د الله قرآن اوس دا عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده ده چې مور ورپسې ژړل نو بیا الله دې را جمع دی او مور له راغی او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچی ورسره د عرش خوا کې ناست عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي زه د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه وله لور شته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راتللی وعدې نه دی کړی د 33 کالو په عمر کې بل اسمان ته ختلی 33 کاله عمر د اسمان ته بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راکوز شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روان دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې ګاونډ ته هم د عیسایانو حکومت و پې وویستلې لاړل بیا په برطانیه او په امریکې پورې محدود شو اوس بیا لګیا دي کوشش کوي انشاءالله بیا به الله خپې وباسي ټینګېږي به نه کوي خو خیر د دوی کوشش دی دوی به راشي په دې ټوله دنیا به قبضه ونیسي چې په دې دنیا باندې دوی قبضه وکړي عیسایان دغه وخت کې به رب العالمین بیا حضرت مهدي را پیدا کړي مهدي به پیغمبر نه یو نیک انسان بیت المقدس به د هغې په قبضې له تېري ګیر چاپېر علاقې چې څومره دي به ټول د کافرو قبضې له تېري خلک د سره بیا د خلافت بیعت دی به د خلکو مشر جلات وروني او نښه به یې سي نوم به د پیغمبر علیه السلام فرمایي د ما د نوم په شانتي محمد به نوم د پلار نوم به د ما د پلار د نوم په شانتي عبدالله د مور نوم به د ما د مور د نوم په شانتي آمنه او ظاهري شکل او خوی به هم زما په شانتي او دوه به یې غټې نښې وي دوه او د هغې روجې په 15مه روژه باندې به نور هم تندر نه او دی به د مقام ابراهیم سره خوا کې وي چې خلک به یې د لاس نه راونیسي او بیعت به ورسره وکړي او غټه نښه به یې بله دی چې د اسمان نه به یو غیبي اواز وشي او د دغه عیسایانو خلاف به د جهاد شروع دا به بله فتنه به راوځي دغه مخکې د عیسایانو فتنه وه بله غټه فتنه به راوځي چې هغې ته به د دجال فتنه وایي دجال به راوځي دا یو لوی خبیث په زنځیرونو په جزیره کې تړلی دی به راخلاص شي او دی به ګرځي په دې خلک به په ایمان راوړي دعوه به کوي چې انا ربکم ستاسو رب یم انا الهکم ستاسو لوی خدایم اما ایمان راوړئ خلک به لګي دړادل به ایمان به پرې خلک ولې ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره هر څه پرېږدي هغه سره به مالي دولت به د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي
چې په دې غرونو کې ودی په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته وي راوبغورځي ځمکې ته وي راوباسه سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوباسي نو څه دپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه نو پیسې دپاره دي نو خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور رواني اور هغه اور کې به یې او چې څوک په ایمان راوړي خوشحالی به وله ورکوي نبي علیه السلام فرمایي چې ګورې د هغه اور جنت دی او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته وغورځولې یارېږه ما نیغ به جنت ته او که خوشحالی یې درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي دا باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم ذریعه مدینې منورې د خواله به ورسېږي نو وي زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغوی به ترې راوځي د مکې مدینې نه د ملګري به شي نیکان به پکې پاتې یو کس به راشي د دې دجال چې کوم څوکیداران دي هغوی ته وایي څه شو هغه دجال هغوی به وایي ښه ده موږ د خدای ګستاخي کې هغه د مونږ خدای دی مړ یې کې نور به ورته وایي نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته یې نه دي وي چې زما متعلق څوک هر څه وي وجنې به یې نه ماله به یې راولئ لکه نبي علیه السلام فرمایي وایي دا ښی سترګه به لکه د انګور په شان تکه شنی ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار راوځي د شینولي په شان دی قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شئ ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی د سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کاف الف فیرې کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شي خو مسلمان به پې پېږي کافر به پې نه پېږي هغوی به ورته وایي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی خاصم زمونږ خدای وی داسې به هغه دواړو خونه ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا مړ به او بیا به یې د دې وجود په دې منځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت داسې به لاړ شي راشي وایي مړ مې که که نه خلک وایي او صاحب وایي واپس یې جمدي که مې جمدي که تاسو به ما ومنئ چې زه خدای وایي صاحب مخکې نه م منلې بیا به ورته اواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمدي شي چې جمدي شي دجال به دې تپوس وکړي وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وایي اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوکه‌باز دجال دی اور به بل کړي اورېږه دې ته یې دله غورځوم اور کې به یې وغورځئ الله به پې وي اور ګلې ګلدان هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا سنګ خدای دی دا ما خو دې مړ کړي یوسف دا دجال دوکه‌باز دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مسجد تمیم الداري او صحابي دی هغه یې مونږ ملګري ورسره دا نښې الله نبي علیه السلام زمانه کې لږې لږې ښکاره کړې وي په کښتۍ کې سوارو په خیر جزیرې ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي پې او ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وي مونږ ترې ویارېدو وی مونږ سره خبرې شروع کړه چې تاسو څوک یې مونږ وایي چې مونږ خو عرب یو وی مه یارېږه زه جاسوس یم جاسوس خدای پاکه جاسوس ته که څه کوي دا خو لویه بلا ده دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی دا څه بلا ده وی ما د تعجب په نظر ولې ګورئ تاسو ورشئ اخوا د دې اونو نه اخوا وروړئ هلته کې یو بله شی به ووایي ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې لا بل شی به کېږي مونږ وایي مونږ د فلانکۍ علاقې وی رانه تپوس وکړو یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیه السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وی او کوم ځای دی مونږ د مکې مکرمې نه تللی دی او مدینې منورې ته هجرت کړی ملګري شته که نه او ملګري پرې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او جي جنګونه خو ډېر شروع دي کله یو له شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کېږي ای وایه وایي دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وایي دې خلکو ته ووایه تمیم الداري هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه وایي اشهدو انک عبدالله ورسوله ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړې وه بعیني هغه خو ده نه وه اورېدلې ده راته هغه ټوله پوره قصه وکړه دا غزوې و په مدینه منوره کې علما بعضې علما لیکي چې د هغه سړي نه دجال جوړ شوی د هغه یو باغ کې و نبي علیه السلام د هغه ملاقات لا هم تللی و یعنې هغه لا هم ورغلی دی وی نبی علیہ السلام صحابو ته وی دا دی شیطانانو تخدید
وایي څه خبر راله راځي که نه راځي؟ وایي صاحب یو خبر راله رښتیا راځي او 2 دروغ راځي. کله 2 رښتې یو دروغ دا خبرونه راله راځي. نبي علیه السلام وفرمیل دا شیطانان دله دا واقعات راوړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وي ما په اړه کې یو شی پټ کړی دی راته ووایه ما څه پټ کړی دی یاده کې مې څه دي؟ نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما صورت دخان ورته پټ صورت دخان هغه آیاتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل پته یې نه لګېدلې چې ته روغ شوی دی. خو چې کومې نښې به نبي علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به ده کې موجود وي. نو ځکه بعض علما وایي چې دا همغه دجال بهر کې دجال به راشي د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي د خدایه دعوه به کوي چې څه دې څوک غواړي ورکوي به بلکې تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ هغوی به ورته وایي چې زمونږ زامن مړه شوي دي ښځه مې مړه ده که دا راله جمدي کولی شي نو بیا در باندې ایمان راوړو وایي ډېره ښه ده اوس بیا درله جمدي مقبرې ته به لاړ شي اواز به وکړي هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي نو شیطانان به د هغې سړي د زامن او د ښځې په شکل شي. په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راکوزي د دمشق د جامع مسجد په سپینه مناره به فرښتو نیولي او د بر اسمان نه به یې راکوز کړي او دنیا به ورته ګوري. د مازدیګر وخت باند د مازدیګر به شي چې څنګه راکوز شي نمانځه وخت به نو حضرت مهدي به ورته ووایي علیه السلام وی ور مخکې شي نمانځه مخکې وی نه امامت تاسو حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود دي امامت به هغه نه کوي زما امتي به یې کوي. وی نه امامت تاسو حق دی تاسو کې یو کس ور مخکې چې امامت وکړي نو د مازدیګر لومبي لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت اسمان نه راکوز شوی دی ځان ته عیسی وایي به پوه شي وایي تښتي به ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ور مخامخ شي دی به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچویلې کېږي. عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او رالاندې به کړي په نیزه به وایي مردار دی دجال به مړ شي خلکو ته به هغه نیزه وښیي ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وجلی شي مړ مې که که نه شي یاجوج او ماجوج به راخطا شي هم الله یو طرف ته بند کړي هغوی به راشي چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه یو به م وجني بل به م وجني او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره طبریه لوی دریاب دی په هغې کې راشي لوی دریاب دی نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي نو چې دا مخکې خلک د دریاب نه پورې وځي او وروستي رارسي نو په دریاب کې به څاڅکې اوبه مري هر وروستني به ویې لکه دې ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خو شته لکه چې دلته اوبه وې جوړ اب هغه نورو بلاګانو څکلي په مخ د ځمکه به هېڅ څوک هم پرې نه ټول به مړه کړي یو به هم پرې نه او بیا به څه چلو کړي بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وایي د ځمکې مخلوق خو مړ که راځئ چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو فرښتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځئ چې مونږ کوهي تور ته لاړ شو د غر شاته پټ شو ځکه دوی سره زمونږ د جنګ طاقت نشته نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي لنډي شکل والا نبي علیه السلام فرمایي واړه واړه شي قدونه دي پلنې پوزې دي غونډي مخونه دي او واړه واړه قدونه زه خو چې ګورم ما ته چینیان ښکاري دغسې شکل ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډي غونډي مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېرې چې د شمېر نه به زیات ممکن نه هم دې قوم کې خدای پاک راغی انقلاب راول پته نه لګي الله ته پته نو لیندې به به راولي الله به ولا رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس رالیږي وګوره که نه وي بره فرښتې مړې کړې بیا پې رب العالمین په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به مړه شي چې مړه شي بین به شروع شي ها بین عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدې نه نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي هغه مارغان به د دوی وجودونه اوچتۍ خوري به او پسه به سیلاب راشي هغه وجودونه به دریاب ته لو شي ځمکه به رب العالمین پاکوي بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت په دې مخلوق باندې قایم شي او داسې ابادي به چې انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کښېني نو یو غونچک به نشي خلاصولی غټ غټ انار به میوې به او د عدل انصاف حکومت به شروع شي مدینې منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی
نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی، یو حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما، د یو قبر دی خالی دی. هغه نبی علیہ السلام فرمایي دې دی کې به عیسی علیہ السلام ښخېږي، هغه ځای کې به ښخ شي. نو د عیسی علیہ السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا، کفر به بیا شروع شي، مسلماني به ختم شي، ورو ورو به مسلمانان بري. کوم چې لږ مسلمانان پاتې دي او لوخانه لوګې به راشي، هغې سره به هغوی مړه شي. دا خلک به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني، الله به نه پېژني، او یو بل سره به داسې ژوند تېروي لکه د حیوانات د ځنګلو، دا سپي او دا خره، دا چې څنګه یو بل سره کم ژوند تېروي، دقسې ژوند به تېروي. نبي علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه، قیامت به هم په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني، بربنډ به یې ټول لوغړ او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او ژوند تېروي، په هغې به قیامت راځي. نو دا زموږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جم دی دی بلکل، الله به یې راکوزوي، هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي، هغه خنزیر عیسایان ورته مقدس حیوان وایي، هغه به وجني، هغه به حلالوي او ختموي به، او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای به او نه د خدای زوی یم، زه د الله بنده یم. او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره او کتلی دی عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله کې جوړ. اوس په سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی، شریک سازش دی، لیکن په منځ کې که د مسلمان نوزګار شو دا دواړه د یو بل کلک دشمنان. ولې؟ ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري، ډېر انتهایي غلط. مونږ ورته الله بنده وایو، مونږ ورته الله پیغمبر وایو، هغې ډېر غلط سوچ. نو خبره مې دې پورې کوله، یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان کړ، او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړ. نبی علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوې نو په دعا کې یو دا م وایي چې الله ما را زموږ د دجال د فتنې نه وساتي. هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او 15 کاله کې دننه د انقلاب راوستی شي، د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتي. او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور وبکي، دا دې وله خدای ختم کړي. الله دې مسلمان له غلبه او الله تعالی